پرون انسان نن د پیري په شانې ځان واړو، زه له جهان نه او زمانه د جهان واړو. او دومره چل ول سله ستی په دې وړې خلګۍ کې خلق دې واړه د پښتو او د ایمان واړو. او پښتونه څه به دې پت ستایمه د غیرو مخکې، پښتونه څه به دې پت ستایمه د غیرو مخکې، تا چې په 2 جماعته سکول سره زبان واړو. پښتونه څه به دې پت ستایمه د غیرو مخکې، تا چې په 2 جماعته سکول سره زبان واړو. او څومره مزه وه ګلشمې متي پرون مازدیګر چې په شا لاړه له شونډو یې پېزوان واړو. شعرونو سره زه جاوید انور صاحب ته بلنه کوم چې روشي تاسو هم واقع خپل کلام پیش کړي. جاوید انور صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین صاحب کومې ځانګړې ته ودونه کوي چا سره لیدو هغو ته زه د خپل طرف نه د ټولو شعراو طرف نه مبارکي کوم. سلو دلته ښه. او دې نه بعد زه راغلي مېلمانه شاعرانو پرخیل صاحب، نیکم خان صاحب، تاج جبا صاحب موجود ده، او باور صاحب ده، نور ملګري دي، شاه حسین ظهیر صاحب، ټول تحریکالۍ ستړي مه شئ. السلام علیکم ټولو ملګرو ته. او دا د ملګرو طرف نه سټیج نه شعرایي چې دا کمزوره ده. څومره شعرا په سټیج باندې مې سره روز دي تسکري ولا مزدور شاعرون دي، هغه د سټیج باندې څومره شعرونه اوس دي ډېر ښه شعرونه دي، خو داد باندې خفه نه کوي. داد طرف نه دوس طرف نه چې هر څومره داد میلو شي هغه کم وي. ډېر نه خو له عمر صاحب 2 شعرونه یې تماشا دي ګوره چې بېشکه چا ویلي چې پردي نه خپلېږي، بېشکه چا ویلي چې پردي نه خپلېږي، قسم دی خو د ښکلي خو بیخي نه خپلېږي. او دا ځینې خلکو ته د زړه وینې که ورکړې، دا ځینې خلکو ته د زړه وینې که ورکړې، دا ځینې خلک قدرتي نه خپلېږي. تاج صاحب خاص کر کې د تاج صاحب په فرمایش باندې چې هغه بار بار اصرار کوي، او دې نه علاوه د ولس ملګرو کې څو کسونه د نظم خاص کړی و، هغه نظم یې ده زه وړاندې کوم چې تاسو ته هسې خبره وشوه دا اوس وړاندې څه غلط کېږي. هلو ښه هسې دا عنوان د نظم عنوان ده دروغه. هسې خبره وشوه یو څو کسانو منځ کې چا نه مې واورېدو چې نن اکسیډنټ شوی دی، د چا لاسونه مات دي او د چا خپې ماتې دي او یو زلمی مړ دی. ما ترې پوښتنه وکړه چې دا زلمی څوک دی؟ ویلې پلنکي کلي کې د پلنکي خان بچی دی. څنګه چې زه خبر شم ما داسې بل خبر کو، بل داسې بل خبر کو، خبره ورسېده هغه پلنکي کلي ته، او کله یې ټول خبر شو. یو څو کسانو پکې، یو څو مشرانو پکې دغه صلاح وکړه راځئ چې کله ته ورشو چې دوی خبر دي که نه. بس لنډه دا چې پلار یې هم خبر شو، خویندې یې هم خبر شوې او مور یې هم خبر شوه. بس لنډه دا چې پلار یې هم خبر شو، خویندې یې هم خبر شوې او مور یې هم خبر شوه. مور بېهوشه شوله، ناڅاپي پرېوتله چې لږ صحت تېرېدو مور نه یې ساه ووته. جړا متم جوړ شو، ناڅاپي غم جوړ شو، خویندې ویرونه کوي، خویندې مهونه وایي. او کور ته زلمی راغلو، هغه ژوندی راغلو.
زلمی پوښتنه کوي چې دا ژړا ولې ده د شور غوغا ولې ده هم دې خبرو سره مور ته ور ورسېدو چې مور یې ولیدله نو مور یې مړه پرته وه په چغو چغو باندې په مور یې وژړېدو حجرې ته ووتلو په کټ کې کېناستلو بیا یې پوښتنه وکړه چې مور مې ولې مړه شوه چا مکمل خبر کړو چې دا کیسه داسې ده نو دا یې حق حیران کړو ځان سره یې وویل چې رښتیا راورسېدو د روغو کلي وران کړو سره ګلونه مې مین زړه کمزوري ده